بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په کلاسز اف فنجای کې لاست نمبر کلاس دی چې کوم ته مونږ بیسیډیو مایکاټا وایي. صحیح ده. دا کلاسیفیکیشن چې کوم شوی دی زمونږ سره نو دا د سیکشوال ریپروډکشن په بیسس باندې شوی دی. په زایګو مایکاټا کې زمونږ سره زایګوسپور جوړیږي ځکه دی ته زایګو مایکاټا وایي. صحیح ده. په اسکو مایکاټا کې زمونږ سره اسکوسپورز جوړیږي ځکه ورته څه وایي اسکو مایکاټا وایي. او بیسیډیو مایکاټا کې زمونږ سره یو سټرکچر جوړیږي بیسیډیم او بیسیډیو سپورس په دې وجه باندې دی ته بیسیډیو مایکاټا وایي. صحیح ده. نو دا کلاسیفیکیشن زمونږ سره د سیکشوال ریپروډکشن په بیس باندې شوی دی. صحیح ده. بیسیډیو مایکاټا کې زمونږ سره انکلوډ مشروم چې کوم دی زمونږ سره داسې وي. پف بالز چې کوم دی دا د بالز په شانتي وي. صحیح ده. وړوکې غوندې سټاکې وي او نور ته به وایي یعنې بال پروت دی په ځمکه باندې داسې وي. او شیلف فنجای چې کوم دی نو دا زمونږ سره د شیلف جوړوي. صحیح ده که نه. شیلف څه ته وایي؟ دراز ته. لکه په المارۍ کې چې کوم دی درازونه داسې پراته وي. صحیح ده که نه. نو په دې طریقه باندې چې کوم تاسو د ونې تنې ته که وګورئ د ونو په تنو باندې اکثر یا په دیوالونو باندې اکثر راختلي وي او داسې دغه په شکل کې وي د شیلف په شکل کې وي. په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ شیلف فنجای ورته وایي. او په دې کې زمونږ سره پیتوجنز هم شته کوم چې زمونږ سره پلانټس اسپیشلی خرابوي. زمونږ سره چې کوم رسټ دی او سمټ. صحیح ده. رسټ څه ته وایي؟ زنګ ته وایي. او د زنګ کلر تاسو ته پته ده داسې سور شانتي وي. نو که کله د غنمو پاڼې که تاسو وګورئ نو هغه اکثر زمونږ سره څنګه وي؟ داسې سرې شوي شانتي وي. نو دا د رسټ په وجه باندې وي. او سمټ چې کوم دی نو دا زمونږ سره بلیک کلر کې چې کوم دا غنم تور کې وغیره چې کوم وکړي که نه غنم چې سخا شي تور کې وکړي نو دې ته څه وایي بیا؟ سمټ ورته وایي. نو رسټ والا چې کوم زمونږ سره بیماری ده نو دا چې کوم پکسینیا سپیشیز دی هغې کاز کوي او کوم چې سمټ والا بیماری ده نو دا چې کوم اسټلاګو والا سپیشیز دی نو هغې کاز کوي. صحیح ده. په دې کې زمونږ سره کلب شیپډ بیسیډیا موجود وي. دلته چې کوم زمونږ سره سټرکچرز پکې موجود وي هغې ته مونږ بیسیډیم وایو. او دا زمونږ سره د کلب شیپ زمونږ سره دې شیپ ته وایي چې دا دلته هم کلاو وي په دې ځای کې لږ شان کلاو وي او دلته ډېر کلاو وي او په منځ کې نری وي. کلب دې شیپ ته وایي. نو په دې کې زمونږ سره کلب شیپ بیسیډیا موجود وي. په دې وجه باندې دې ته مونږ کلب فنجای هم وایو. صحیح ده. مایسیلیم چې کوم د دوی باډي دا فنګل باډي چې کوم ده نو هغه درې قسمه مایسیلیم دی په دې کې. پرایمري مایسیلیم دا مانو کیریاټیک وي مطلب یو نیوکلیس پکې موجود وي. صحیح ده. او هغه هیپلایډ وي. صحیح ده. هاف نمبر اف کروموسوم وي پکې. سیکنډري پکې زموږ سره موجود وي کله چې دوه پرایمري د یو بل سره په انټریکشن کې راشي. صحیح ده. نو په دې وجه باندې دا بیا ډای کیریاټیک شي. دوه نیوکلیای چې کوم دی پکې موجود وي او دواړه نیوکلیای چې کوم دی د یو بل سره فیوز نه وي نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې دا هم څه وي؟ هیپلایډ وي. هاف نمبر اف کروموسوم. ځکه چې وي پکې دوه خو دواړه د یو بل نه جدا وي یو ځای شوي نه وي نو ډیپلایډ شوي نه وي. صحیح ده. او کوم چې ټرشري دی ټرشري مایسیلیم دی نو هغه زمونږ سره مور کمپلیکس شیپ ته چینج شي او فروټ باډي مونږ له راکړي. خو په کوم چې بیسیډیو مایکاټا کې زمونږ سره فروټ باډي نو هغې ته مونږ بیسیډیو کارپ وایو. لکه دا چې کوم فروټ باډي د دې ته مونږ څه وایو؟ بیسیډیو کارپ ورته وایو. لکه د مشروم چې کوم دا باډي د دې ته مونږ څه وایو؟ بیسیډیو کارپ ورته وایو. صحیح ده. نو دا اصل کې د دوی ټرشري مایسیلیم دی. صحیح ده. ریپروډکشن لکه مونږ د دوی راشو نو په دوی کې ای سیکشوال ریپروډکشن هم شته او سیکشوال ریپروډکشن پکې هم شته. ای سیکشوال ریپروډکشن لکه مونږ راشو نو که فرض که دا د دوی باډي دا دای هایفي دي نو ټایم تېرېدو سره په دوی کې زمونږ سره چې کوم دی نو سپورنجیوفور ډیولپ شي. سپورنجیوفور باندې د پاسه سپورنجیم ډیولپ شي او په سپورنجیم کې سپورز وي. نو که فرض که دا سپورنجیم زمونږ سره رپچر شي او سپورز د دې نه ریلیز شي نو که دوی ته فیوریبل کنډیشنز میلاو شي نو دا بیا زمونږ سره چې کوم دی ډیولپ شي نیو هایپي نیو مایسیلیم. صحیح ده که نه. نو نوی چې کوم د دوی ای سیکشوال ریپروډکشن دی هغه په دې طریقه باندې کنټینیو وي. سیکشوال ریپروډکشن لکه مونږ راشو نو په سیکشوال ریپروډکشن کې یاد ساتئ چې زمونږ سره په فنجای کې د میل فیمیل کنسپټ نه وي. صحیح ده که نه. سیم سپیشیز سره به تعلق ساتي خو جنیټیکلی به د یو بل نه لږ ډېر ډفرنټ وي. لکه زه او تاسو یو سپیشي یو خو زما جینس تاسو د جینس نه لږ ډېر ډفرنټ دي. نو دغه شانتي سیم سپیشي به وي کمپیټیبل به وي. که سیم سپیشي نه وي بیا خو ریپروډکشن کولی نه شي. صحیح ده. نو سیم سپیشي به وي خو د یو بل نه به لږ ډېر ډفرنټ وي. دواړه به چې کوم دی یو ځای راشي او چې کله دا یو بل ته نږدې راشي نو د دوی سایټوپلازم د یو بل سره څه شي؟ یو ځای شي.
خو نیوکلیس یې د یو بل سره نه یوځای کیږي. په کوم ځای باندې چې دا د یو بل سره یوځای شي په هغه ځای کې ډیویژن شروع شي، فروټ باډي فارمیشن شروع شي. نو په دې ځای کې د دوی فروټ باډي فارمیشن شروع شوی دی، مطلب چې کوم مشروم باډي ده هغه. او یاد ساتئ چې دا کوم د دوی دا فروټ باډي وي دا به ټول ډای کیریاټک وي، 2n چې کوم دی نو کروموسوم نمبر به پکې وي، صحیح ده. او نیوکلیای به د یو بل سره میلاویږي. نو یاد ساتئ چې کله دا د یو بل سره میلاو شل په کوم ځای باندې، په هغه ځای باندې به یو سټرکچر ډیولپ کیږي چې هغه ته موږ څه وایو، بیسیډیم ورته وایو. لکه فار ایگزامپل په دې ځای باندې دا دواړه نیوکلیای د یو بل سره میلاو شوي او په دې ځای باندې دا دواړه نیوکلیای د یو بل سره میلاو شوي. نو دلته دا کلب شیپ بیسیډیم سټرکچر چې کوم دی نو دا جوړ شوی وي. او په هغه ځای باندې بیا زموږ سره چې کوم دی زایګوټ چونکې فارمیشن وشي، دوه نیوکلیای چې د یو بل سره 2n نمبر اف کروموسوم، خو په دې کې بیا ډایرکټ زموږ سره میاسیس وشي، نو بیا واپس هیپلاید نمبر اف کروموسوم شي. او په دې په ذریعہ باندې چې کوم دی زموږ سره سلور بیسیډیوسپورس چې کوم دی په دې باندې پیدا شي. او دا بیسیډیوسپورس چې کله زموږ سره بیا ریلیز شي نو په دې کې زموږ سره چونکې دواړه قسمه شته، نو دا قسم ته هم زموږ سره راشي او دغه قسم هم راشي. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو دوی څه کوي، خپل چې کوم ریپروډکشن دی نو هغه څه کوي، کنټینیو ساتي. صحیح ده. سیکشوال ریپروډکشن چې کوم دی که موږ اوس راشو او موږ چې دا کم مشروم وې، کم پف بالمز وې، کم سیزونه موږ وې، نو هغې ډایګرامز تاسو لیدلی شئ چې مطلب مشروم ډایګرام زموږ سره داسې دی، دا پف بالز دي ښکاري، صحیح ده. دې نه علاوه دا چې کوم دی زموږ سره شیلف فنجای، وګورئ ورته تاخونه چې کوم دی جوړ کړي د المارۍ په شان دي، صحیح ده. او دې نه علاوه دا چې کوم دی زموږ سره رسټ دی، ریډ کلر کې چې کوم دی مطلب زموږ سره بوټی خراب کړی وي، صحیح ده. او دا چې کوم دی دا زموږ سره سمټ دی، صحیح ده، هغه غنم چې تور کې وکړي، صحیح ده.